السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو نن سره یو اپورچونټي د سکالرشپ هغه شیر کومه. زموږ کار د خیر رسولو سره دی. پښتنو ته خپل افغانانو ته یو څه فایده ورسوو. ملګرو زیات فیملیز داسې دي چې هغه خپل ایجوکیشن کوم جوړ چې دغه سپورټ نشي کولی یا فیملی سپورټ کولی نشي، هغه ضرور سکالرشپ پسې ګرځي. نو هغه کسانو دپاره چې سکالرشپ سرچ کوي یا غواړي هغې دپاره بیسټ اپشن دی ګاونډي هېواد دی قزاقستان. نو ملګرو راځئ نن درسره د هغې معلومات شیر کومه. او بل مهم پوینټ ملګرو، که چېرته تاسو غواړئ ابراډ لاړ شئ یورپین کنټریز یا سعودیه یا دوبۍ داسې همسایه ملکونو ته، نو تاسو دپاره زه یو بیسټ ویبسایټ هغه په ګوګل کې هغه درښیم درته .scholarship.com. دې کې مختلف قسمه سکالرشپ راځي، هغه اناونس کېږي. نو انشاءالله چې امید لرم زموږ افغانان تکړه دي، لایقه دي، ایبیلیټي لري، کولی شي چې دغه اچیومنټ ترلاسه کړي. زموږ ملګري هم تر اوسه شوي دي، اوس پورې زیات ملګري هم د بیچ کې د 2024 کې هم وشول. نو راځئ ملګرو خبرې وکړي د قزاقستان سکالرشپ باره کې خبرې کوو. دا دریو دغه دپاره شته دی، یو بیچلر دپاره هم شته دی، ماسټر دپاره هم شته دی او پی ایچ ډي دپاره هم شته دی. نو په هغې کې بیچلر ډیګري د پروګرام دپاره 490 کسانو سکالرشپ اناونس شوی دی، بلا شی دی ده. او د ماسټر ډیګري دپاره 50 دي، د پی ایچ ډي دپاره 10 دي. نو ریکوایرمنټ ګورو، ریکوایرمنټ څه شی دي؟ ریکوایرمنټ چې دی اول د بیچلر دپاره هغه وایو چې هغه څه شی دي. د بیچلر دپاره چې دی اول آیډنټیټي ډاکومنټ دی، زموږ چې کوم تذکیره ده هغه شوه، یا نشنالیټي چې کوم هېواد وي هغه ده. او دویم پاسپورټ از مور امپورټنټ څه شوه، هغې ته پرایورټي زیات ورکول شي. چې سره پاسپورټ اپلوډ کوئ زیات سکالرشپ وکړي. نو دویم چې دی هغه ډاکومنټ پریویس ایډوکیشن لیول دی، کوم چې د 12 پورې تاسو سبق ویلی دی د هغې ټرانسکریپټ یا ډپلوما. او بل په دې کې یو پوینټ دی، که چېرته پاسبل وي دغه خپل د پښتو کوم زموږ دغه دی ډپلوما ده یا د نمبرو کوم هغه دغه دی هغه انګلیش ته یا بل کوم ژبې ته کنورټ شوی، مطلب قزاقستان لینګویج ته، نو هغه چې دی هغه پرایورټي زیات ورکړی شوې ده. نو تاسو کولی شئ چې هغه ورته اپلوډ کړئ. صحیح شوه. دریم چې دی موټیویشن لیټر دی یا ایسې دی، هغه تاسو د لیسې کالج استادان درکولی شي، یا تاسو خپله هم لیکلی شئ موټیویشن لیټر خپل باره کې. هلته فیلډونه به وګورئ چې د کوم فیلډ ریلیټډ تاسو هغې شل خبرې تاسو ولیکئ، د هغې مطابق خپل خواهشات یا خپل کوم دغه چې دي هغه هغې سره شیر کړئ. نو څلورم درته وایم، څلورم چې دی لیټر اف ریکمنډیشن دي، دا تاسو هم د کالج استاد نه اخیستی شئ، په چا نه شئ اخیستی، پروفیسر وي یا ټیچر وي یا د سکول پرنسپل وي، هغې نه تاسو دا ساین کولی شئ راخیستی شئ. کم از کم حقیقت دوه تاسو وساتئ. صحیح شوه. بل چې دی هغې کې میډیکل سرټیفیکیشن اف سټډي دی ابراډ. صحیح شوه. تاسو ابراډ ځئ نو ضرور خبره میډیکل انویسټیګیشن وکړئ، که هغه وي ټیک ده، که نه وي آپشنل دی. اوکې. بل پکې اپلیکیشن فارم دی، اپلیکیشن فارم به تاسو به راځئ دغه ویبسایټ ته، هغه به فیل کوئ او دا به سبمټ کوئ. ټیک شوه. بل چې دی لیټر اف انوایټیشن فرام قزاقستان، دا آپشنل دی، که وي ټیک ده که نه وي مشکل نه لري. راځو ملګرو د ماسټر ډیګري دپاره اوسه. ماسټر ډیګري دپاره چې دی آل ډاکومنټس ریکوایرډ دي، د بیچلر ډیګري ټرانسکریپټ وغیره یا ډپلوما هغه پکار ده. بل چې دی د ستاسو ډیګري کې کم سے کم مینیمم 3 GPA وي. صحیح شوه. نو دا هم ریکوایرډ ده. بل چې دی دوه ریکمنډیشن لیټر تاسو ولرئ. او بل چې دی international certificate proving proficiency in a foreign language، IELTS TOEFL او دا یادې که نه، که چېرته تاسو سره وي نو هغه سبمټ کړئ ورته، یا یې تیاری تاسو نیولی وي وروسته سبمټ کولی شئ. د پی ایچ ډي ډیګري دپاره هغه چې د آل ډاکومنټس ریکوایرډ دي، ماسټري چې څومره تاسو جرني تېره شوې ده هغه، او سره د بیچلر هم. او بل چې دی د ماسټر سپیشلیسټ ډپلوما with minimum 3 GPA، دا 3 GPA غواړي، د مینیمم ریکوایرډ ده. صحیح شوه. بل چې دی تاسو چې دی ریسرچ کوم ټاپک دی هغه هم ډیزایرډ دي. اوکې ده. نو ضرور خبره تاسو ماسک ریسرچ وغیره وکړئ، هغه هم پکار دي. صحیح شوه. نو دغه د قزاقستان د سکالرشپ هغه نیډډ دي چې ما تاسو ته ویله. بل چې دی دغه د رافل او دغه سیزونه چې دی دا هم ډیفرنټ دي که نه، ډفرنټ کنټریز ډفرنټ نه غواړي سره. نو امید لرم چې انشاءالله فایده به ترې واخلئ او د ښه اپرچونیټي ده. داسې انشاءالله که تاسو خوښ یاستئ د نورو سکالرشپ دپاره وداوټ آیلټس هم شته دی، نو کمنټ کې خپل دغه ښکاره کړئ نظر، نو زه انشاءالله خوښ کړم چې دا رقم تاسو ته سکالرشپ هغه په
ټیک ټاک یا نور پلیټفارمز دي، فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب باندې تاسو شیر کوم. او که چېرته بیا تاسو د فارم دا وغواړئ نو زه اویلیبل یم، تاسو هیلپ کولی شم، کمنټ سیکشن کې تپوس کوئ یا همداسې نږدې. تhank you. السلام علیکم، ښه وخت.